بسم الله الرحمن الرحیم. واعلم ان اعراب غیر كاعراب المستثنى بإلا. و پیشا چې په تحقیق سره اعراب د غیر پشان د اعراب د مستثنا په الا سره دا مستثنا با الا دا مشتو سوله دا مخشوره زه تقولو تو یای جاءن القوم غیر زید و غیر حمار. تو یای چې جاءن القوم غیر زید و غیر حمار. اس الا نه بعد جاءن القوم الا زیدان و مولا ایرو تا گوریه توجه سره جاءن القوم الا زیدان و مولا. اس د زیدان ولا اعراب دغه شی غیر باندې جاری کیږي ویل چې غیر او ته مضاف تا او زیدان او ته مضاف الیه دا اعراب مضاف جاری کیږي. بیا و څه شي و الا خو در کې الا په زوی باندې غیر لاګي کنه مستثنا غیر نو جمله شلا جاء ان القوم غیر زیدن دغه د مستثنا متصل ولا مثال شو و غیر حمار د مستثنا منقطع ولا مثال شو. و ما جاءني غیر زید القوم دا بل مثال شو. دا کلام غیر مجاب دا نفی یا نهی یا استفهام چې په هغه کلام غیر مجاب وي په داسې نفی راغلی دو معنی دو نه راغله موتا بغیر د زیدنا قوم. اس په دیشه مستثنا چې دو د مستثنا منه بنده مقدمه دو کلام غیر مجاب دا و مستثنا و مستثنا منه بنده مقدمه دو. اس و دو دا وجه بنده منصوب وی په نصب علامات په تشیشه لاګي په غیر وی لاګي غیر مضاف تو کنه مستثنا چې منصوب وی به اعراب په غیر بندرسي. بل صورت اچھا دا دوا صورتینا تیر شل یو د متصل یو د منقطع او یو د غیر مجاب چې مستثنا مقدمی په مستثنا منه بنده القوم مستثنا منه دا دازنه ورسته دا و غیر زیدن دا مقدم دا. و ما جاءنی احد غیر زیدن و غیر زیدن دا بل مثال شد دا سلارم قسم شد لکاو سرا او اس خیب یولا ماستر به خیبو تا درسی دا سلارم قسم شد. پہلا قسم یہ غیر زیدن ولا مستثنا متصل. دوام غیر حمارن د منقطع ولا. دریام غیر مجاب چې مستثنا مقدمی په مستثنا منه و ما جعلنی دا دریم صورت شو و ما جاءنی غیر زیدن القوم. دا بل سلرم صورت شو ما جاءنی احد غیر زیدن و غیر زیدن. دا جملات داسې ویلا شي دوا قسمه ما جاءنی احد غیر زیدن و داسې ویلا شي ما جاءنی احد غیر زیدن. دغه شی دوا قسمه اعراب راغی غیرو یارسی په حالت ته رفع شه و غیر یارسی په حالت ته نصب شه. دا کیم صورت شو داغه کلام غیر مجاب و مستثنا منه مذکور دا مستثنا منه مذکور دا پخپل زوی دا دغه شه دوی وجه راو دی نصب و بدل. غیر زیدن شا و ما جاءنی احد غیر زیدن دا به چې میج د رفع سرویای مستثنا بیا ودا داسې شي چې مستثنا منه احدن دا احدن رفع په صورت شدا و احدن فاعل واقع کېږي د جاء د پورا او فاعل مرفوع وي بیا احدن چې مرفوع دا غیر و مرفوع شي احدن و به مبدل منه شي غیر زیدن و بدل شي احدن مستثنا منه و مبدل منه شي و غیر زیدن مضاف الیه دا و بدل شي بیا مبدل منه سره د بدل د فاعل د جاء دغه شی به د مستثنا ذکر نه کوي او که غیر زیدن د ول بیا و دا
داسې چې ما جاءني احد غیر زیدن، احد مستثنا منه مذکور ده و هغه مستثنا منه ده و غیرن دا مستثنا ده زنه، غیر زیدن دا مضاف مضاف الیه دا مستثنا، بیا مستثنا منه سره د مستثنا دا فاعل ده جاء. به د نصب يرسي د استثناء په وجه و رفع يرسي د بدل په وجه. پنځم صورت یې دغه ده ما رأیتو غیر زیدن و ما مررتو بغیر زیدن. دغه تکتو سے وګورئ دغه شی اعراب بحسب العوامل دا چې بحسب العوامل شو و دغه ته وګورئ کلام غیر مجاب ده نفی دو پشه و مستثنا منه پشه مذکور ده کنه ده مستثنا منه مذکور نه ده. نو کلام غیر مجاب و مستثنا منه چې مذکور نوي بیا دغه ته وایي مستثنا مفرغ و مستثنا مفرغ شه اعراب بحسب العوامل وي. اس ما رأیتو فعل شه فاعل موجود ده مفعول ته پچار ده بیا غیر زیدن مضاف مضاف الیه دا مفعول شي ده رأیتو فعل لپاره ٹھیک شلا. بیا فعل سره ده فاعل و سره ده مفعول به دا جمله فعلیه خبریه. ما مررتو بغیر زیدن زه نه تر شو بغیر د زید نه ٹھیک شلا. بیا مررتو داسې فعل ده چې دغه متعدی کوي په واسطه د حرف جار، حرف جار یې په غیر زیدن داخل ک نو با چې په داخله شلا بیا هو با عمل دا اغه غیر ته کسرا ورکړه بغیر زیدن بیا با حرف جار غیر مضاف زیدن مضاف الیه بیا مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور دی با جار مجرور متعلق شه په فعل پره بیا فعل سره د فاعل او سره د متعلق دا جمله فعلیه. اچھا دا خو د رأیتو د مررتو فعلیه دا جاء فعلیه نه د پښه ذکر کړه کبه ته جاء فعل پښه ذکر کاوه به حسب العوامل خو درې قسمه دي کنه. بیا جاء فعل ته ذکر کا ما جاءني غیر زیدن شا واغلم و پیش ان لفظت غیرو موضوعه للصفه پیش چې بشکا لفظ د غیرو وذکر شو ده د پورا د صفات الا وذکر شوی دو د پورا د استثناء و غیرو وذکر شوی دو د پورا د صفات خو کلا کلا الا د صفات ته پورا استعمالېږي د غرنګ غیرو چې د صفات ته پورا دو کلا کلا د استثناء ته پورا استعمالېږي. پیشا چې لفظ د غیرو وذکر شو ده د پورا د صفات وقد تستعمل للاستثناء او کلا کلا استعمالېږي د پورا د استثناء کما لکسرنګ ان لفظه الا لکسرنګ چې لفظ د الا موضوعه للاستثناء وذکر شو ده د پورا د استثناء وقد تستعمل للصفات ودای کلا کلا مستعملېږي په صفات شه کما فی قوله تعالی لکسرنګ چې دو د خبره په قول الله تعالی شه لو کان فیهما کچره و پدغه دی دواړه شه فیهما نه مراد امزکا واسمونی نه دی الہتون جمع دو د الہ الا الله لفسدتا اس په دغه شی د الا چې دا د په معنا د غیر او دا یعنی صفات د غیر ځکه سره لیکل دي چې دا په معنا د صفات تا استثناء منوي دغه شی نه کوي. شا لو کان فیهما کچره واپ مزکه اسمونه شی الہتون معبودون غیر الله غیر معنا د غیر سی بغیر د الله نه لفسدتا پسا فسد شوی و دیه دا معنی په صفات چرسی دا درسته معنا سي وکا الا استثناء سره معنا کوي بیا هغه شی معنا خطور سي ولې چې مستثنا چې شي الا نه بعد الله مستثنا کې به خو هغه نمخشه مستثنا منه په چار ده او چې مستثنا منه وي خو لیا و د مستثنا منه جزء وي کا جزء یو خدای دا مطلب چې معبودان نه را یاشتا به چې شتا به د توحید د عقیده خلاف تو ٹھیک شلا په یو صورت یا استثناء معنا په دغه شی صحیح کېږي. کذالک قولک هم د غرنګ قول د تو لا اله الا الله نشته معبود بغیر د الله نه نو دغه غیر الله چې دا دغه د میر صفات وخلی
غیر الله به په پښتو کې چې معنا کوي مشته سه بیا بغیر د الله نه یو کو کنه او دا غیر شوی الا د پسړه لري په ترکیب شه دا نقطه ډېر اهمه لا اله الا الله و دغه چې دا آیات شریف شروع ول لو کان فیهم الهه الا الله لفسدتا الا دغه دوی زوی شه الا په معنا ده غیرو په معنا ده غیرو اس چې دو په معنا ده غیرو شلا بیا لش کې میش ترکیب کوي چې ترکیب یې ځکو کړه هم نو دتا لا اله الا الله الا الله په الله باندې الله په ها باندې زمادو دا الله خو نفي جنس لا اله دا اسم د لا نفي جنس دا اسم د لا نفي جنس نشته د معبود بخي ختم دکړه اس غیر الله معبود نشته غیر الله معبود نشته لانډه ترجمه دار وغلا اس دغه مطابق مش ترکیب کو لا نفی جنس اله اسم اس الا چې مش په معنا د غیر اوخلی الا به معنا غیرو خدا غیر چې دا خو مضاف کوي بل تشته کنه لکه قبل او بعد نه دی وغین د هغه غونډه دغه لفظ یا مضاف کوي وغیره مشته سه نو یې په اردو شه وغیره وغیره اصل شه وغیره لفظ دا وغیره غیر سره هاذا میر مضاف الیه کړه دا کنه نو دا الا په معنا د غیر شلا غیر الله دا بنده مضاف اعراب غیر رغی مضاف الیه دغه صفت واقع شده چا د موصوف محذوف چې هغه محذوف تا موجودن صيغه ده اسم مفعول موجودن موصوف سره د صفت دا خبر د لا نفی جنس ٹھیک شلا الا په معنا د غیرو وخله به په ترکیب شه یا د الا معنا ذکر کوي بلې چې معنا چې ذکر نه کوي به خو د دوه حرف استثناء ولا الا بمعنى غیرو مضاف به دو مضاف شي و اسم دی جل جلاله دا مضاف الیه شي یا مضاف سره د مضاف الیه دغه صفت د موصوف محذوف چې هغه د موجودن بیا موجودن صيغه د اسم مفعول سره د نائب فاعل و سره د دغه موصوف تا کنه موصوف سره د صيغه موصوف سره د صفات دا بیا یغه خبر د نه اله فی جنس ټیک شلا واسطه په دغه ځای